که زه درته ووایم چې په نړۍ کې یو داسې ځای شته چې هلته الوتکې بې له کومې نښې ورکېږي، کښتۍ له لسګونو کسانو سره یو ځای تری تم شي او تر نن ورځې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې واقعا څه پیښیږي. باور به وکړئ دا یوازې افسانه نه ده، یا ښایي همداسې وي. نن راځو تر ټولو خطرناکې معما ته، هغه مثلث ته چې خلک یې د مرګ دروازه بولي، برمودا مثلث. خو اصلي پوښتنه دا ده، آیا دا رښتیا هم یو راز دی که یوازې یوه لویه دروغجنه کیسه؟ کله چې د برمودا نوم اورئ مطلب یې دغه ځای دی، هغه مثلث چې په اطلس اقیانوس کې د فلوریډا د میامي، برمودا او د پورټریکو پلازمینې سن هوان ترمنځ قرار لري. د دې مثلث په اړه کلونه کیږي چې بېلابېلې خبرې او نظرونه ورکول کیږي. ښه به وي چې د برمودا مثلث د لا ښې پېژندنې لپاره تاریخ ته لاړ شو. کیسه له 1492 میلادي کال څخه پیلېږي، هغه وخت چې د امریکا کشفوونکی کریسټوف کولمب له څو کښتیو سره دې سیمې ته نږدې کیږي. هغه د یادښتونو یوه کتابچه لري او هر څه چې ویني په دې کتابچه کې یې لیکي. هماغه لیکنه اوس په یو کتاب بدله شوې ده. کتاب په نړۍ کې په ډیرو نورو ژبو هم ژباړل شوی دی او تر اوسه پورې پریمانه خلکو لوستلی دی. کولمب لیکلي و، کله چې موږ دغې سیمې ته دننه شو نو زموږ سره موجودې قطب‌نما مسیر نشو رامشخصولی. هغه لیکلي په داسې حال کې چې زموږ مسیر د ختیځ لور ته و، په قطب‌نما کې یې بل لوری راښکاره و. نوموړي کښلي کله چې موږ دې سیمې ته رارسېدلي یو ډېر لرې یوه رڼا ښکارېږي، خو هر څومره چې یا دې رڼا ته ځان نږدې کوو هغومره لرې کیږي، یو دم له سترګو څخه فنا کیږي او ورکیږي. کولمب په دې لیکنه کې د برمودا مثلث یادونه نه ده کړې، خو لیکنې د نورو څېړونکو لپاره یوه معما پرېښې ده. د دې لپاره چې په دې اړه بله لیکنه ولولو نو باید 200 کاله راوروسته زمانې ته راشو، یعنی 1606 میلادي کال ته. هغه وخت چې یوې بریټانوي کښتۍ د امریکا د مرکز په نیت له 150 سپرو سره یو ځای نیت درلود له دې سیمې څخه تیره شي. کښتۍ یا د سیمې ته نږدې له سخت توپان سره مخامخ کیږي چې په پایله کې کښتۍ له 150 سپرو او خدمې سره یو ځای تری تم کیږي. که څه هم په دې سیمه کې د کښتیو حرکت په هیڅ صورت غیر عادي نه دی، خو د نړۍ ټول کښتۍ چلوونکي یې سخت وویرول، ځکه هغه مهال 18مه پیړۍ وه او ټوله اروپا په خرافاتو کې تر ستونې ډوبه وه. اروپایانو هغه وخت په جادو او منتر ډېر باور درلود او دا سیمه هم د یوې خطرناکې او رټل شوې سیمې په نوم نوموي، یا د اسپانویانو په خبره شیطاني سیمه. هغه مهال چې نړۍ د اوس په څیر ډیره سره نږدې نه وه، مطلب نه انټرنیټ و، نه رسنۍ او نه هم بله داسې وسیله چې ټول له هر څه نه خبر شي، نو یا د سیمه د خلکو له یاده وځي او خلک پسې ډیر سر نه ګرځوي. 115 کاله پرې هیڅوک خبرې نه کوي، تر هغه چې 1881 میلادي کال ته رسیږو. هغه مهال چې بیا یوه بریټانوي کښتۍ د امریکا شمال ختیځ ایالت نیویارک ته په حرکت کې ده. هغه مسافر چې په یاد کښتۍ کې سپاره دي خپله تجربه داسې بیانوي. یوه کښتۍ مو ولیده چې هیڅ نه ښورېده، خو د اوبو په منځ کې سرګردانه وه. د همدې لپاره چې پوه شو څه کیسه ده، زموږ کښتۍ خواته ورغله. که ګورو چې هیڅوک هم پکې نشته، زموږ له کښتۍ څخه څو تنه هغې کښتۍ ته ورخیږي. په همدې وخت کې توپان رالوځي او دا کښتیګانې یو بل سره ورکوي. په سبا یې کله چې توپان آرامیږي، دوی بیا یادې سیمې ته نږدې هماغه کښتۍ په هغه وضعیت کې چې ویني ورځي خپلو ملګرو پسې، خو یو یې هم نه پیدا کوي. نه پوهیږو څومره به حقیقت وي، خو یو کس دا کیسه د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکي. دا کیسه چې یاد کس ولیکله د دې سبب شو چې برمودا مثلث مشهور شي. کله چې داسې څه پیښیږي نو که بل هیڅ کار ونه شي په اړه یې کیسې خامخا ډیریږي، نو په همدې وخت کې ډیری لیکوالان راپورته کیږي او پر یادې موضوع کیسې لیکي. تر دې چې 1918 میلادي کال فبروري ته رسیږو، هغه وخت چې د USS سایکاپلس په نوم د امریکا د سمندري ځواکونو یوه کښتۍ له جنوبي امریکا څخه د شمال لور ته راځي او دې مثلث ته داخلیږي. دا کښتۍ له خپلو 300 سپرو سره ورکیږي.
د یادې پیښې 100 کاله تېرېږي خو هیڅوک نه پوهېږي چې پر یاده کښتۍ څه ټکه راپرېوته چې هیڅ درک یې نه لګېږي، نه د کښتۍ کوم اثر، نه جنازه او نه هم کوم بله داسې نمونه چې څوک یې په اړه څېړنه وکړي. دا پیښه ټولې نړۍ ته رسیږي. د نړۍ د حیرت په اوج کې برمودا مثلث منځته راځي او دومره مشهورېږي چې لږ تر لږه نوم یې د ټولو تر غوږونو پورې رسیږي. لسګونه او سلګونه لیکنې او مقالې پرې خپرېږي او داسې عجیبې کیسې هم پکې کیږي چې خلک نور هم ډاروي او حیرانېږي، ځکه په یو شمېر لیکنو کې داسې ویل کېدل چې دلته یو ډول لوی سمندري حیوانان موجود دي چې دا کښتۍ یې له سپرو سره یو ځای تر مرۍ تېرې کړي دي. دا کیسې ورځ تر بلې پسې ډېرېږي او هر یو له خپلې ګېډې په دې اړه لیکل کوي تر څو چې 1941 میلادي کال ته رسیږو. په دې کال د USS پروتس په نوم د امریکا د سمندري ځواکونو یوه بله کښتۍ دې سیمې ته چې 58 کسان هم پکې سپاره دي بیا دې مثلث ته داخلیږي. دا هم ورکیږي. یوه میاشت وروسته یوه بله کښتۍ له 1 سپرو سره په دې سیمه کې ورکیږي. په 1945 میلادي کال کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له فلوریډا ایالت څخه لسګونه الوتکې د نظامي تمریناتو لپاره پورته کیږي تر څو تر 3 ساعته تمرین وروسته بیرته خپلې اډې ته ستنې شي. دا الوتکې د برمودا مثلث ته داخلیږي خو ویل کیږي چې ټولې الوتکې سره له پیلوټانو ورکیږي او بیا نه موندل کیږي. تر دې پیښې وروسته په دې سیمه کې د سمندري حیوانانو په اړه په کیسو کې د لیکل شویو افواهاتو په اړه د خلکو نظر څه ناڅه بدلیږي او په مسخره وایي دلته سمندري حیوانان دومره دي چې له فضا څخه هم الوتکې غورځولی او هضمولی شي. بالاخره له دې کیسې تر هغې کیسې رسیږو 1984 میلادي کال ته، هغه وخت چې د امریکا یوه بله پوځي الوتکه له 26 کسانو سره په دې سیمه کې ورکیږي. لنډه دا تر اوسه پورې چې په دې اړه خبرې کوو په دې سیمه کې پورته ذکر شویو پیښو ته ورته او یا پیښې ثبت شوي دي. نو برمودا مثلث د نړۍ د خلکو لپاره په یوې داسې معما بدلیږي چې خلک یې تر اندازې ډیر زیات حیران کړي دي. یاد دې وي چې دې سیمې ته په 1944 میلادي کال کې د برمودا مثلث نوم ورکړل شو. هغه سیمه چې د میامي، برمودا او سین هوان ترمنځ پرته ده او ټوله کیسه په همدې مثلث کې ده. کله چې برمودا مثلث نوم دې سیمې ته ورکړل شو نو موضوع یو څه نوره هم پیچلې او لا ډیره مشهوره شوه. نو کله چې موضوع دومره مغلقه وي یو شمېر خلک پیدا کیږي چې رامخکې شي، ځان مطرح کړي او پیسې پرې وګټي، لکه چارلز بیلیټس چې په 1904 میلادي کال کې پر دې موضوع د برمودا ټرای انګل په نوم یو کتاب ولیکه. دا کتاب داسې وپلورل شو چې اوس په ټوله نړۍ کې حتی د ښوونځي زده کوونکي هم په دې اړه لږ تر لږه یو اندازه معلومات لري او یا یې نوم اورېدلی دی. د دې کتاب لیکوال په څو کلونو کې میلیونر شو ځکه چې په ډیر کم وخت کې دا کتاب 20 میلیونه ټوکه وپلورل شو او تازه د نړۍ 10 ژبو ته هم ژباړل شوی دی. دې سړي د برمودا کیسه په ټولیزه توګه تخیلي لیکلې ده او په دې سیمه کې شویو پیښو ته یې له فضایي موجوداتو، سمندري حیوانانو او شیطانانو سره تړاو ورکړی دی. سره له دې چې ډیری خلک پوهېدل دا تخیل دی خو بیا یې هم له دې امله دا کتاب لوستل چې ډیر جالب و او د انسان فطرت دی چې عجیب او ناشنا څیزونه ډیر زیات خوښوي. دا کتاب یو ښه کار کوي او هغه دا چې بالاخره څېړونکي هم متوجه کوي تر څو پوه شي چې په دې سیمه کې څه کیسه ده او یا د پیښې په رښتیا د څه په نتیجه کې رامنځته کیږي نو په اړه یې څېړنې پیلوي. یوه معادله یې ډېره ژر حل کیږي. توپانونه. هغوی متوجه کیږي چې برمودا مثلث د مکزیک خلیج په څنګ کې پروت دی او ډیری توپانونه له همدې سیمې څخه تېرېږي. ښه نو د الوتکو د ورکېدو کیسه هم تر یوه حده روښانه کیږي ځکه چې کله په سمندرونو کې توپان رامنځته کیږي نو یوازې د سمندر اوبه نه مستیږي بلکې په اسمان کې هم هوا ګډوډېږي او په دې تلاطم کې نو د الوتکو الوتنه سختیږي او د تیزو بادونو په نتیجه کې فوراً سقوط رامنځته کیږي. دا توپانونه په دې کچه تیز او ډارونکي دي چې په مخه ورتلونکي شیان ورک څه چې حتی د بورې په څیرې زری هم کوي. نو ځکه خو هغه کښتۍ او الوتکې هم بیا ونه لیدې چې یادې سیمې کې ورکې شوي دي.
څېړونکي د پورته ذکر شویو کیسو په اړه لومړنیو نتیجو ته ورسېدل خو لا تر اوسه راضي شوي نه دي ځکه چې دوی غواړي په دې اړه ډېر زیات وپوهیږي. هغوی په دویم ګام کې د نړۍ ډېری هوایي او سمندري پیښې راټولې کړې او د څېړنو لپاره یې ټولې تر ذربین لاندې ونیولې تر څو وپوهیږي چې تر ټولو ډېرې پیښې چیرته رامنځته شوي دي. هغوی چې کله په دې اړه معلومات ترلاسه کړل نو پوه شول چې د بشري تاریخ له پیله تر اوسه پورې په سمندرونو کې بې شمېره پیښې رامنځته شوي دي. دوی وکتل چې برمودا مثلث سیمه د نورو هغو په پرتله ډېرې پیښې نه لري، په دې معنا چې د سمندري پیښو د تاریخ له مخې برمودا مثلث یو عادي سیمه ده. هغوی په دې هم وپوهېدل دا سیمه حتی د نړۍ د 10 خطرناکو سمندري ځایونو په لیست کې هم نه راځي. دې څېړنو وښوده هغه څه چې د دې مثلث په اړه ویل کیږي بې اساسه دي او هیڅ حقیقت نه لري. بالاخره په تیرو 200 کلونو کې په دې مثلثي سیمه کې 50 الوتکې، 100 کښتۍ او لسګونه کسان ترایتم شوي دي. خو پام مو وي چې دا پیښې په 1 او 2 کالو کې نه دي رامنځته شوي بلکې د 200 کلونو کیسه ده. نو دا مثلث اصلا خطرناک نه دی، خو هو په 200 کلونو کې پکې همدومره پیښې شوي دي چې هیڅ حیرانونکي نه دي ځکه چې د نورو سیمو په پرتله په تاریخي لحاظ په پیښو کې هیڅ زیاتوالی نشته. او بله دا چې غرقې شوي کښتۍ او الوتکې هم ټولې نظامي وي. د بیلګې په توګه کیدای شي هغه امریکایي نظامي کښتۍ او الوتکې چې په دې سیمه کې ورکې شوي دي ښایي د الماني ځواکونو له لوري ویشتل شوي وي او یا هم د توپان ښکار شوي وي. په اوس وخت کې د نړۍ په کچه تر ټولو خطرناکه سمندري سیمه د چین جنوبي سمندر دی چې د خپل سخت ترافیکي سیستم او خراب هوایي وضعیت له امله تر اوسه پورې تر 200 زیاتې کښتۍ ډوبې شوي دي. خو هیڅوک راپورته نشو چې دې سیمې ته د کوم مثلث یا مربع نوم ورکړي. باید پوه شو چې د برمودا مثلث په سیمه کې په تیرو 10 کلونو کې یوه پیښه شوې ده او هغه هم د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې کانټینر وړونکې کښتۍ ډوبېدل و چې تر ډوبېدو وروسته یې توپان په نتیجه کې ماته شوې کښتۍ پیدا کړه خو پکې سپاره خلک بیا هم ورک شوي دي چې په سمندري پیښو کې د انسانانو د جنازو ورکېدل ډېره حیرانونکې کیسه نه ده ځکه ډیری حیوانات شته چې انسان غوندې موجود په اسانۍ سره تر ستوني تیرولی شي خو د دې کښتۍ پیدا کېدو هغه کیسې بې اساسه کړې چې د دې سیمې په اړه د خلکو ترمنځ مشهورې وي. یوه بله کیسه هم شته او هغه دا چې خلک وایي د دې پیښو تر شا د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA لاس دی او دوی غوښتل چې د امریکا د سړې جګړې پر مهال له دې کیسو په خپله ګټه کار واخلي او یا د سیمه خطرناکه او ویرونکې وښیي تر څو یا د سیمه چې امریکا ته نږدې ده ناامنه وښیي او هر څوک یا د سیمې ته په اسانۍ سره ورنږدې نشي. یو شمېر خلک دا هم وایي چې نه امریکایي الوتکې ورکې شوي دي او نه هم کښتۍ، دا یوازې د سینمایي فلمونو کیسې وې. هغه څه چې د دوی په باور CIA غوښتل همداسې یې وکړل. نو بالاخره حقیقت څه شو؟ آیا برمودا مثلث واقعا یو خطرناک، مرموز او له طبیعته پورته ځای دی او که موږ په خپله له عادي پیښو نه یوه ویرونکې افسانه جوړه کړې ده؟ حقیقت دا دی چې کله انسان د نامعلوم شي سره مخ شي نو خپله ویره په کیسه بدلوي. برمودا مثلث شاید د سمندر یو عادي ځای وي خو د انسان ذهن هغه پر ټولو لوی راز بدل کړی دی. اوس پرېکړه ستا ده، ته یې معما ګڼې که یوازې یو مبالغه شوی داستان، خو یو شی یقیني دی د دې مثلث کیسه به لا هم د خلکو ذهنونه بوخت وساتي. خپل نظر مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.